لمر نیازی د امریکا متحده ایالاتو په کالیفورنیا ایالت کې د پی ټی ایم یو تن غړی نننۍ مناسبت د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه مخکښ څیرې شهید ګیلمن وزیر د لومړي تلین په مناسبت رابلل شوی ده. البته په جنوبي کالیفورنیا کې د دې غونډې مقصد دا ده چې د ګیلمن وزیر او د پی ټی ایم د روایت په اړه د هغه منظوم پیغامونه چې دغه روایت د پی ټی ایم او پښتون ژغورنې غورځنګ دغه سیاسي مبارزې ته په ادبي شکل باندې رنګ ورک او دغه پیام له زرګونو خلکو پورې ورسو او په پای کې ګیلمن وزیر د پاکستاني حکومت اسټابلیشمنټ د جبر له وجې قرباني شو. نن په دغه ځای کې د هغه د لمانځنې د یاد د لمانځنې او د تلین د لمانځنې په مناسبت راټول شوي تر څو هغه روایت هغه سیاسي او اجتماعي نظریات چې ګیلمن وزیر په لوی درست افغان وطن کې د خلکو د ازادۍ لپاره د شعر په ژبه باندې تکثیر کړله، د هغې درناوی مو کړی وي او دغه راتلونکو نسلونو ته فعلي نسلونو ته د محک په شکل باندې وړاندې کوو. نو نننۍ مناسبت د هغه د یاد او درناوي په پار باندې رابلل شوی ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ لپاره یوه پراخه غونډه د جنوبي کالیفورنیا ایالت په سیمه کې د سان ډیګو په سیمه کې نن نیول کیږي. دا تابع د غونډې دپاره نیول شوې وه. د دې ولسي خلک د پی ټی ایم سره د خپل د کلک دریځ د ملاتړ لپاره دا غونډه ترسره کوي او دا غونډه به ډېره یو تاریخي غونډه وي. موږ به د دې غونډې په اساس کې نه یوازې د دې پر مړو باندې خبرې کوو او لمانځو به د ګیلمن شهید وزیر صاحب کلین ترڅنګ د مولانا صاحب اورنګزیب ترڅنګ موږ به په ډېرو نورو مهمو مسایلو خبرې وکړو، در ایران مهاجرت د قضیو نه نیولې تر نورو مسایلو پورې. موږ به د پی ټی ایم سره د پوره په اخلاص ډول باندې ولاړو او دې غونډې د دوام دپاره به راتلونکي لپاره به نورې هڅې هم جاري ساتو. انشاءالله غونډه به په پرتمین انداز باندې ترسره شي او د مشر شتون به موږ ته دې غونډې ته لا ښکلا او ویاړ راوبخي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ یوازینی هدف د دې د غونډې راټولولو، د یو ځای کولو د خپلو افغانانو د یو په مقابل د ظلم، جبر، ستم او د مظلوم سره درېدل. دا یوازینی مهم مرام دی د دې جلسې نه زموږ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نن مونږ تاسې د یوه لویې ملي داعیې لپاره دلته راټول سوي یاستو او هغه ملي داعیه د پښتنو حفاظت او د هغو ساتنه او له خشونت او تاوتریخوالي څخه د هغوی راګرځول، له سوله ییزې لارې خپلو پاکو اهدافو ته چې هغه د پښتنو تحفظ، د پښتنو ساتنه او د هغوی عزت په خپله خاوره باندې حکومت او حاکمیت درلودل دي. نن زمونږ تاسې هغه اصلي موخه چې ده هغه د ښاغلي شهید ګیلمن وزیر لومړی تلین دی. شهید ګیلمن وزیر په دې پوهېده چې دا ورځ به راځي او زه به ټولو خاورو ته له یو لوی ارمان سره ځمه، خو له هغه نه وروسته بیا په خپلو شعرونو کې چې کومې خبرې کړې دي، کومې وینا چې موږ تاسې د ده اورېدلې دي یا لیدلې مو دي، یا کله چېرته که موږ تاسې له ګیلمن وزیر سره ناست یو، هغه به همیشه دا ویلی او ټولو شهیدانو چې هغه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د داعیې لپاره شهیدان سوي دي او خپل خواږه ژوندونه یې له لاسه ورکړي دي، هغوی به همیشه
دا ویل چې دا وخت به په موږ باندې راځي. هغوی به ویل چې ما ته د رښتیا ویلو هر انعام معلوم دی، ما ته د منصور او سقراط انجام هم معلوم دی. نو دوی ته دغه انجام معلوم و، دوی ته دغه حالت معلوم و چې دوی به له لوی ارمان سره تور خاورو ته ځي. خو دا ورته معلومه وه کله چې یو ګیلمن وزیر شهیدیږي، په زرهاو ګیلمن وزیران را پیدا کیږي، او د ګیلمن وزیر له شهادت سره د پښتنو جماعتونه او منبرونه د پښتنو په غږ باندې بدلیږي. دا که لغه نه تاسو وګورئ، لغه وخت وروسته نه منبر نه د پښتو یا د پښتنو د تحفظ غږ راپورته سو. نو دغه منبر پخوا د پښتنو نه و متاسفانه. اوس دغه منبر د هغوی مفتی منیر شاکر شهید، خانزیر صاحب شهید، لونی صاحب شهید، اولین شهید په 2013 کې کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ سه، زاهدین شهید. نو دغه ټول شهیدانو فقط د پښتنو د ساتنې، د هغوی د تورسرو د عزت د ساتنې، د هغوی د خپل فرهنګ، کلتور، ژبې د ساتنې، د خپلې خاورې بیرته ترلاسه کولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي، او دا مبارزه به سل په سلو کې دوام لري انشاءالله. د دې نننۍ خپرونې په سر کې دغه خپرونه غواړو چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره رنګینه کړلو. او ښاغلي قاري صاحب ضیاء الرحمن څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې سټیج ته دلته تشریف راوړي او د قرآن مجید څو مبارک آیتونه تلاوت کړي او زموږ دغه ښکلی محفل پې مزین کړي. مننه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة
صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا جزيلا. قاری صاحب څخه ډیره زیاته مننه. خدای دې ورته اجر ورکړي، خدای دې ورته خیر ورکړي. ډیر ښکلی تلاوت یې وکړ او ډیر زیاته مننه قاری صاحب. او په دې سر کې له ښاغلي هاشمي صاحب څخه هم ډېر منندوی یو موږ چې ډېر زیات منندوی یو چې دغه محفل یې جوړ کړی ده او موږ تاسې ټول دلته را دعوت کړي یاستو. هاشمي صاحب همیشه لکه دا څو د ورزش په برخه کې او همدا رقم د خلکو د راټولولو په برخه کې او د افغانانو د ټولنو که هغه لر وي که بر وي د هغوی د جوړولو په برخه کې ډېر تلې زحمتونه ویستلي دي او څخه مننه کوو. همدا رقم له کوفي صاحب څخه او له ښاغلي بسیم څخه ډېر لرې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر په کالیفورنیا کې ده ښاغلی بسم الله بسیم صاحب راغلی ده. دوی نه ډېره مننه کوو. زازی صاحب د همدا ټول زموږ سپین ږیري دي، زموږ مشران دي. د دوی شملې دې تل لوړې وي چې دلته راغلي دي، لرې ځایونه زحمتونه یې ویستلي دي. خدای دې د هر قدم تاسو ته اجرونه درکړي. له تلاوت نه وروسته اوس له ټولو درنو حاضرینو څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي سرود لپاره په خپلو پښو باندې ودرېږي او دغه ملي سرود ته درناوی وکړي او له خپل همکار څخه کوفي صاحب څخه هیله کوو چې ملي سرود وغږوي. مهرباني. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې زموږ له قدرمن مشر او د دې پروګرام له جوړونکي او تابع کوونکي څخه ښاغلي صادق خان هاشمي څخه هیله کوو چې د سټیج مخې تشریف راوړي او خپله وینا محترمو حاضرینو ته وړاندې کړي. هاشمي صاحب مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو مشرانو، همزولو، کشرانو، تاسو ته د دیني پروګرام هرکلی وایم. الله مو راوله، خدای مو راوله، خوش آمدید. ویلکم. دغه غونډې یا دغه پروګرام یوازینی هدف زما او زما د ملګرو دا دی چې د حق نه خپله دفاع وکړو
د مظلوم سره ودرېږو. دا زما خپله شخصا او زما د انډیوالانو دوستانو یوازینی مرام او مقصد دی. انشاءالله تعالی په دې به سره درېږو او ولاړ به یو، نه په شا کېږو، نه په شا کېدونکي یو او نه په شا شو. نور د خپل ټایم د خپلو مشرانو ته ورکوم خبرې وکړي، ژوندي اوسئ، بیا هم الله مو راوله، خدای مو راوله، ښاد و آباد، کامیاب او سرفراز اوسئ. بس ډیره زیاته مننه هاشمي صاحب، ستاسو له زحمتونو، ستاسو له تکلیفونو، ستاسو له دې روادارۍ چې له مظلوم سره درېږئ. له مظلوم سره څوک چې درېږي هغه د خدای پاک خوښ ده، هغه د بندګانو یې خوښ ده. خدای دې ټول ته توفیق ورکړي چې خپلې ادعایې ته انشاءالله موږ تاسو ورسېږو. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د په سانتیاګو کې د افغانانو د ټولنې مشر ښاغلی احسان الله کوفي صاحب دلته موږ سره موجود ده. له هغوی څخه چې هغوی په دې پروګرام کې ډېر واقعا زحمت ویستلی ده او همدا رقم ورزشي پروګرامونو کې له هاشمي صاحب سره همیشه اوږه ورکړې ده. هغوی نه هیله کوم چې سټیج ته راشي. از آقای کوفی احتراما خواهش میکنیم که روی استیج تشریف آورده و سخنرانی امروز خدا ارائه بفرمایید. بفرمایید. به نام خداوند مهربان، میهمانان گرامی، بزرگان، هموطنان عزیز، افغانای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټولو راغلو ملمنونو ته خرغلاس وایو. بسیار معذرت میخوایم که من زیاد پشتو یاد ندارم، کوشش کردم. ما پشتو خوب میفهمم و متاسفانه که خوب صحبت کردن نمیتونم. دیگه ما از تمام بزرگا دوستا جناب یاسینی صاحب، بزرگوار پدرشان اینجا تشریف آوردن، جناب بسیم صاحب، جناب زازای صاحب، جناب انجینر صاحب کوهستانی، نورستانی صاحب، همونطور عبدالی صاحب، جمله دوستا و بزرگایی که امروز تشریف آوردن. شما میفهمید وقتی که برنامه‌های مختلف برگزار میشه اهداف مختلف داره. ببینید ما با هر زبانی که صحبت میکنیم، از هر نژادی که هستیم، مسلمان هستیم در قدم اول، بعدا چی هستیم؟ افغان هستیم. دیگه ما قسمی که هاشمی صاحب لطف کردن در جریان صحبتایشون گفتن که در هر جایی که ظلم است ما من حیث مسلمان، افغان، انسان ما باید صدای خود بلند کنیم. قسمی که میبینین در سرحد چی حالت جریان داره، بالای برادرای افغان و پشتون ما در پاکستان چی موضوعات میشه، چی مشکلات و چی ترورات صورت میگیره. در این زمان شما در جریان هستین که در این اواخر در ایران متاسفانه که هموطنای ما بسیار بیرحمانه از اوجا اخراج میشه، از اوجا خانهایشان و از حتی باور کنین فامیلایشان، یک تعداد خانمایشان اوجا مانده، شوهرش طفلایش از اوجا اخراج میکنن. این درد است که ما در جای دنیا که باشیم من حیث افغان او را اسم میکنیم، چی در اروپا باشه، چی در امریکا باشه، چی در پاکستان باشه، چی در صوبه سرحد باشه، چی در ایران باشه، ما او درد اسم میکنیم. بنابراین شما در جریان هستین که گلمن وزیر صاحب 1 سال قبل به بسیار بیرحمانه به شهادت رسید که درد از او را کل افغان ها حس کردن و امروز که ما اینجا صحبت میکنیم بالای از این موضوع به این معناست که خون شهدای ما برای ما بسیار ارزش داره و در هر جایی که به اصطلاح استادگی صورت میگیره او جوانمردی شهادت هر کس قبول کرده نمیتونه و هر کس توانایی نمو مبارزه را نداره. دیگه بران ایجا دوستاست
بسیم صاحب و جمله بزرگای دیگه اینجا تشریف دارن. انشاءالله صحبت‌های مختلف اینجا صورت میگیره و کل مهمانا و هموطنایی که اینجا تشریف آوردین برای سندیاگو شما را خوش آمدید و خیر مقدم میگیم و در این زمان از دستندرکارهای از این برنامه و این پروگرام قدردانی میکنیم. انشاءالله که برنامه آجندهای مختلف داره و یکی از اهداف از این برنامه همی است که به خیر و خوبی در سال کالیفرنیا ما نماینده می داشته باشیم که انشاءالله او را بسیم صاحب معرفی میکنه که جناب زازای صاحب است که یک شخصیت بسیار مبارز، وطن دوست و میهن پرست که خدمات شایسته انجام داده و انشاءالله که در این کارم برشان از خداوند متعال موفقیت آرزو میکنیم. وقتی که هر موقفای اشخاص میگیره این به این معنا نیست که و از لحاظ شخصیتی بالا میره. این یک بار گرنگ است در شانه‌های هر کس که هر موقف میگیره و این موقف خدمت و این صداقت میخواه. این وقت خدا باید بگذاریم، زحمت بکشیم و هموطنان خود خدمت کنیم. دیگه من زیاد همیشه وقت در صحبت‌های میگم پرحرفی نمی کنم، اما بازم بعضی وقتا صحبت میشه. بازم من کل دوستان و هموطنان را در این بخش در این موضوع از تشریف آوریشان قدردانی میکنم، از وقتشان. انشاءالله که موفقیت و سرفرازی به تمام افغانای ما که در هر جای دنیا هستند از خداوند متعال آرزو میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډېر زیات مننه کوفی صاحب، تاسو څخه لطف وکړه، خدای دې خیر درکړي. اوس هم په کالیفورنیا کې د پښتون ژغورنې استازی او مشر ښاغلی بسم الله بسیم صاحب له موږ سره دی. هغوی نه هیله کوو چې تشریف راوړي. له هغه نه وروسته به خپله مشر د پښتون ژغورنې مشر او بنسټي ښودونکی ښاغلی منظور احمد پښتین به هم لایف راځي انشاءالله. هغه به موږ تاسو سره خبرې کوي او د وروستي جریانات چې کوم دي هغه به تاسو سره شریکوي په ژوندۍ بڼه باندې. مننه ښاغلی بسیم صاحب، مهرباني وکړئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ټولو ته زه ښه راغلاست وایم او د جناب کوفی صاحب، هاشمي صاحب او یاسیني صاحب، نورو ملګرو نه البته زازی صاحب، هر چا چې په دغه ناسته کې ګډون کړی دی ټولو نه مننه کوم ستاسو راتګ په لیمو. نن ناسته دوستانو د شهید ملي شهید د لوی افغانستان ارمنجان شهید ګیلمن شهید تلین په مناسبت دی چې موږ تاسو راټول شوي یو. اوس اساسي ستونزه دا د موږ البته د شهادت یا د شهید په هغه مراتبو، په مرتبو، په موقف، په هغه مواردو ځکه نه غږېږو چې دا واضحه خبره ده چې دا د خپلو حقوقو د غوښتنو په نتیجه کې شهیدان شوي دي، دوی جنتیان دي او دوی ته حتی موږ مړه نه شو ویلی. یو ولې اوس په دا خبرې کوو چې دا وژنې څوک کوي، ولې کوي او د دغه تشنج، دغه افراطیت او تشدد د مخنیوي په خاطر باید څه تدابیر ونیسو چې پښتون ملت د دې نه بېغمه شي. اول حقیقت خو دا دی چې موږ تاسې ټوله په دې باندې پوهېږو چې متاسفانه د دې ټول قتل و قتال او پښتون وژنې تر شا د پنجابي ریاست لاس دی. دا ټولو ته واضح معلومه دی، هغې باندې ډېرې جزیات ته نه ځو. او بل اوس دې ته راځو چې ګیلمن شهید څوک و، ولې په نښه شو. تاسو ټول معلوم دی چې معلومات شته چې ګیلمن شهید د پښتنو د حقوقو غوښتنو دپاره رسا غږ و، در حالی که چې په کوزه پښتونخوا کې رسنیو باندې محدودیتونه دي. همدغه په تبلیغاتي جنګ کې زموږ ملي شهید ګیلمن ډېر اساسي رول لرلو او دا پنجاب ته د منلو وړ نه و. یو او دویم دا چې ګیلمن شهید د جمهوریت روایاتو ته کار کولو. هغه که تاسې مطالعه کړئ، هغه په لباس باندې د افغانستان درې رنګه بیرغ، هغې په خولۍ باندې هغې به بیجونه لګول، هغې به حتی شعار داسې ورکولو. هغه د شعر داسې د شعر ژبه، د ادب ژبه، د فرهنګ ژبه ورسره وه. نو ګیلمن شهید فقط یو ګیلمن نه و، ګیلمن یو کلتور و، یو فرهنګ و، یو روایت و، هغه یو کتاب و، یو تګلاره وه، یوه ایډیالوژي وه، یو فلسفه وه
او ګیلمن داسې یو کتاب و چې هغه په بار بار لوستلو ارزي. نو ګیلمن موږ تاسو ته ډېر څه را زده کړه او د پښتنو د ذهنیت سازۍ په عرصه کې ډېر اساسي رول ولوبولو. ګیلمن شهید پښتون ملت ته دا ور زده کړه چې د پردې شاته دغه قاتل د پښتون څوک دی او دا ولې وژني او د څه دپاره یې وژني. نو دغسې غږ دوی خاموش کړو، خو په حقیقت کې دا د دوی په نیست خاموش شو. ولې ګیلمن مړ نه دی، دا ژوندی دی او ګیلمن حتی په مرګ هم د ده غږ خاموش په دې نه شو چې هغه د موږ تاسې اوس په جلساتو کې دی لمانځو، په جلساتو کې د ده فلسفې یادونه کوو، په جلساتو کې د ده د فکر د پللو دپاره مشترکې ناستې کوو. دغه غږ په څو ځله زیاتر منعکس شو. نو پنجاب د دا فکر نه کوي چې ګیلمن موږ شهید کړو، په فزیکي لحاظ مو د صحنې نه لرې کړو. نه، ګیلمن شهید دومره لوی کار کړی دی چې هغه په فکري لحاظ هغه موږ په زړونو کې په فکر کې دومره ژوره ریښه لري چې ګیلمن زموږ د فکرونو نه نه ورکېدونکی شخصیت دی او دی به همیشه ژوندی وي، دا مړ نه دی. او ګیلمن شهید موږ تاسې لپاره ډېره داسې یو فلسفه راوبخله چې موږ تاسې د ده د فکر، د ده مفکورې، د ده ذهنیت، د ده تګلارې، د ده هغه ارمانونو دپاره باید مشترکه مبارزه وکړو، د ده ارمانونه باید وپالو. هغه ګیلمن چې د کومو ګیلمن ممکن ډېر لوی امتیازات ورکړل شوي وای په هغه صورت کې چې دغه د پنجابي ریاست په خلاف د غږ پورته کولو نه دی ناست وای. ولې د ما او تا د حقوقو دپاره د مبارزه وکړه. ګیلمن په دې ښه پوهېده چې پنجابي ریاست ما نه پرېږدي، ما وژني. ولې بیا یې ډېر مخلصانه، ډېره صادقانه او داسې مبارزه وکړه چې هغې په خپله مبارزې افتخار کولو. ګیلمن شهید شعوري دغه میدان ته راغلو، دا دغسې تصادف نه و، هغه ډېر شعوري دې میدان ته راودنګل. په ډېر کم وخت کې د پښتنو دښمن ور وپېژندو، عامه ذهنیت یې جوړ کړو. نو ګیلمن به همیشه موږ تاسې په افکارو کې، په اذهانو کې دا ژوندی وي. ګیلمن موږ تاسې کلتور و فلسفه دی او دا به انشاءالله پالو. او بل اساسي خبره دا تسلسل د دې په خاطر دی چې په سیمه کې پنجاب غواړي چې خپلې ګټې وپالي. یعنې د اسلام تر نامه لاندې یا د تروریزم په مقابل د جنګ په نامه لاندې د تروریزم پالي او پښتون وژنه کوي او هغه افراطیت پالي، تشدد پالي. د دې افراطیت د تشدد لپاره عامه ذهنیت ماشاءالله جوړ شوی. پی ټي ایم پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر لوی کار کړی دی، عامه ذهنیتونه یې وضع کړي دي. دا تاسو ته معلومه دی چې پښتانه اوس خپل دښمن تر بل هر چا او تر بل هر وخت ښه پېژني. ولې تر ټولو اساسي خبره دا دی چې موږ څنګه کولی شو چې د دغه دښمن په مقابل کې مبارزه وکړو چې دغه تسلسل د قتل و قتال بند شي، دا پښتانه نور ونه وژل شي. بیخو یو اساسي خبره دا یو شي ته اشاره وکړم چې په دې سیمه کې پنجاب د اسلام تر نامه لاندې چې کوم جنګونه په کار اچولي دا ټول سیاسي جنګونه دي. دوی ته اسلامي لقب یا دغه اسلامي پسوند او پیشوند دې په خاطر ورکوي مختار ورساړی چې دا د خلک وغولوي، د دې مقدس نوم نه سوء استفاده وکړي. ځکه دوی په دې پوهېږي چې پښتانه په اسلام ډېر مین خلک دي. په دغه خوږه نوم کې زهر درکوي، دا په شاته کې زهر دي. نو دا د اسلام تر عنوان لاندې د کفر ترویجول، د تشدد ترویجول او د افراطیت ترویجول تر څو دغه اوبه خړي په دې خپل میان پکې ونیسي. دا پښتانه شکر دی اوس هوښیار شوي دي او دا ذهنیت جوړ شوی چې دا زموږ ابدي دښمن دی. یو شی چې په سیمه کې د ټول جنګونه اسلام تر نامه لاندې، د اسلام تر عنوان لاندې دي، د پنجابي ریاست لخوا دا د پښتون د وژنې، دا د افراطیت، دا د تشدد، دا ټوله سیاسي، استخباراتي، سلیقوي او اقتصادي جنګونه دي. پښتانه باید دا وپېژني او هیڅکله سیاسي ثبات بغیر د اقتصادي ثبات امکان نه لري. مطلب دا چې دوی په ذخایرو باندې، طبیعي ذخایرو باندې او کانونو باندې یو قبضه ولري او د دې لپاره هغه سیمه په امنیتي لحاظ دوی اخلالوي، هلته تشنج، اختلاف او افراطیت رامنځته کوي تر څو دوی ته د هغه کانونو د زیرمو ته لاسرسی اسان شي. نو دا یو. او بله خبره دا ده چې خاص آیا ګیلمن وزیر په مرګ باندې دغه تسلسل ختم شو؟ قطعا نه. عارف وزیر موږ د لاسه ورکړو، موږ یعنې مفتي منیر شکیر د لاسه ورکړو. یو څو ورځې مخکې موږ ډېر مبارز ملګری مولانا خنزیر صاحب د لاسه ورکړو. ولې مفتي منیر شکیر او خنزیر صاحب په ټارګېټ
د دې اساسي وجه چې دوی سره منبر ژبه وه، دوی سره د قال الله وقال رسول ژبه وه. دا دښمن په دې پوهیږي چې موږ د اسلام له ادرسه دغه خلک غولوو او دا دوکه کوو. که چېرته یو دغسې اشخاص داسې روناندي اشخاص پیدا شي چې هغه د اسلام په ادرسه دغه موږ فعالیتونه د موږ هڅې هغه غلطې ثابتې کړي، نو طبعا ملت به بیا دوی سره وي. نو دغه وجه ده چې دوی به همیشه هغسې اشخاص افراد په نښه کوي چې هغه د اسلام له ادرسه هغه کوي. نو اوس زه خپلې خبرې لنډوم. مشر منظور احمد پشتین به اوس موږ سره په لاین کې وي، نو ما چون زنګ راغی زه به د دوی تلیفون ستاسو په اجازه وکښږم. صحیح ده؟ السلام علیکم. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چې څومره هم دلته زموږ درانه ملګري عزتمن د ډېر قدر او احترام لایق ملګري راغلي دي، ټولو ته سلام وایم، ستړماشي درته وایم، خدای مو په خیر شي لره، خدای مو روغ جوړ لره. د دې ملت وطن خلاف یو لویه دښمني او یو لوی جبر او د ظلم نیت او ارادې او د ډېرو وختونو نه د ډېرو لویو وختونو نه د دوی د تقسیم ساتلو، د دوی د شناخت د ختمولو، د دوی د دود دستور د ختمولو د دغې هڅې ډېرې په ښکاره توګه وشولې او کیږي. د هغې پر خلاف همدغه مبارزه چې نن موږ او تاسو یې دلته څخه یادوو، د دغې مبارزې د کولو ضرورت څه و او بیا کومې قربانۍ وشولې، زه به لږ په هغو خبره وکړم. ګیلمن شهید تلین دی زموږ واضحه کړو چې ولې او د څه دپاره دا قربانۍ کېدلې. دا نن خبره نه ده، نږدې نه ډېر وخت وشو. د رنجیت سینګ د برید نه پس حمله یې وکړه، دا 200 کاله نږدې پوره کېږي. بیا د کې حملې د فیرنګي د پښتون وطن د افغان وطن د تقسیم، بیا د نفس د هغه یا مزدور او نوکر او غلام زموږ په خاوره بیرته بیا قبضه کېدل او تر اوسه پورې د هغو غلامو خلکو د قبضې لاندې زموږ د ځمکې حال، د وطن حال، د قام او ملت حال، که څه هم دښمن په 4 شیانو باندې ډېر کار وکړو، بیا یې بیرته د هغې دپاره ډېر لوی انتظامات جوړ کړل چې دا به څنګه کېږي. یو دا چې د ملت تقسیم وساته، ځمکو باندې خلک تقسیم ساتل هلته ممکن وي چې په فکرونو کې دوی تقسیم کړي، چې په فکر دوی تقسیم شول، چې ذهن یې تقسیم ومنلو، چې ذهن یې د یووالي نه واوښتل. دا بیا په ځمکه هم بیا د دوی جغرافیا هم تقسیمول یا تقسیم ساتل، بیل بیل ساتل ممکن وي. د خلکو فکرونه او په ذهنونو کې د یو ملت د جغرافیې هغه تقسیم، هغه بیل بیل صورت نه وي پروت، هغه بیا داسې بیل بیل ساتل هم ممکن نه وي. تر ټولو اول افغانیت تقسیم که کرشه هغه خلک یې د افغان په نامه وبلل او په کرشه دغه افغانان یې د پښتون نام ورکړه، که څه هم پښتون او افغان دواړه یو نام دی. دا زموږ د ټولې جغرافیې او د ټول ملت ډلې نام دی، پرې پېژندل شو موږ په دواړو نامونو باندې. خو البته دوی یوازې د دغې ذهنیت په خاطر دا بیل بیل وشماره. بیا یې د یو بل نه د لرې ساتلو دپاره په نصاب کار وکړو چې کوم د دوی په سکول کې، په مدرسه کې، په بل ځای کې ماشومانو ته په ذهن کې په وړوکوالي کې راښودل کېږي
هغه ته زما د وطن د عاقلانو پر ځای د محمد علي جناح او علامه اقبال ستوري په ذهن کې ورننه کول، زما د وطن او د خاورې د تاریخ پر ځای د هند تاریخ ورښودل، د دې خاورې د شاعر په ځای د هند معنا د اټک نه دېخوا سیمه ده. دا دغو شاعران زه معنا دا نه ده چې هغه به ښه شاعران نه وي، معنا دا ده چې زه هم یو ملت یم، زه لرم، زه نصاب لرم، زه تاریخ لرم، زه اتلان لرم، خو په دې ټولو باندې یو کار کړو په خاطر د دې چې دا خلک یعنې تقسیم وساتي. دومره خبره کوي په دې خاوره د قبضه کولو چې دا خاوره قبضه کړمه او زما په قبضه کې وي، بیا به یې زه وسایل خورم او دا خاوره به ولسونه به د دوی وینه هم او د دوی جغرافیا هم دا به بیا د خپل پالیسیز دپاره استعمالوم. که په کشمیر کې ضرورت پیښ شو، که په سیالکوټ ضرورت پیښ شو، که په بل ضرورت پیښ شو، هغو خلکو وینه به زه استعمالوم او ګټه به پرې کوم. یوازې دا نه ده چې پښتونخوا د مقبوضه پښتونخوا دا چې قبضه شوې ده د دغې په اوبو باندې جوړې بجلې د لاهور په فکټرۍ باندې کېږي، هغه دا نه ده چې دغې خاورې وسایل کویله د بر ولر وطن ځي د پنجاب فکټرۍ پرې آباده کړي، بلکې ولسونو وینې هم ډېرې بنګلې د دوی ډېر ښارونه ډېر لکسس افغان دا دوی ته حاصل شوي دي. دوی کوښښ کولو چې د دغو خلکو دود دستور ژبې په نورو ژبې بدل شي، پښتو نه واوړي او بله ته یعنې ډېر لوی د دې لپاره دوی کار وکړه. هغه هر څه و چې په وجه د دغې په سبب د دغې علت بیا دا ممکنه وه چې دا خلک د یو بل سره متحد نشي، راټول نشي. چې نشي راټول نو دوی خپل منځ کې بحث نشي کولی، دوی په خپل منځ کې یو بل سره پوهولی نشي، دوی په خپل منځ کې موقع نشته ورسره چې یو ځای کار وکړي. همدغه کامیاب تېرېدل چې بیا په 2018 کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه باندې زموږ او ستاسو دا غورځنګ جوړ شو، دا حرکت جوړ شو او دا په ډېر زیاتو وختونو نه پاس دا د افغان وطن د جغرافیې د تقسیم نه پاس اولنی تنظیم و چې عملاً یې د لر و بر وطن دواړو ته خپل تنظیم ځای ورکړ. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په مرکزي کمیټه کې هغه کمیټه چې د ټول غورځنګ ډیسیژن میکینګ باډي ده، هغه کې د لر و بر د دواړو یعنې کسان موجود دي. تنظیم ماته بل نشي ښودلی چې مشرتابه دواړو اړخونو ته اړخوي. نو هغه پروژه چې د نږدې پیړۍ څخه بیا په اوسني دا روانه وه چې دا ملت تقسیم وساته په فکر کې اول شکست یا اول کار غورځنګ وکړو خو هغه یې وکړو او دغه ملت چې په یو نه دوی کوښښ کولو چې دا د خلکو د فکرونو نه افغانیت ووځي وباسو او دوی یو یعنې پاکستان خو نه د یو قام نام دی او نه د یو سیمې نام، خو دوی د پنجاب د هوښیارتوب دپاره استعمالوي. نو هغه ورننه باسه بلکې افغانیت یې ځان افغان نه ویلی. دا د دوی پروژه وه خو البته زموږ پلینینګ څه و، زموږ مقصد څه وه، دا تحریک دی چې بیا یې داسې زلمي ورسل، بیا یې هغه پخوانی تاریخ، هغه دود، هغه د ولسونو هغه فکر چې هغه د زرګونو کالونو را روان و اوس یې پښتونخوا ځوانانو نه یوازې په ویاړ ځان ته افغان ویلل بلکې افغان افغانیت او د فکر دپاره
لپاره یې خپل سرونه قربانول او یوازې قربانول هم نه ویاړ یې پې کولو او باندې یې په خوشحالۍ موږ نور هم ورکوو. دغه فکر دا د دښمن د منصبو مخ ته چې ته دلته د پښتون افغان چې کوم خپله آیډنټیټي ده حقیقي د دې د ختمولو دپاره چې څومره هم اوږد څومره هم ډېر څومره د وسایلو پر بنیاد سفر کړی و د ریورس کولو په خاوره باندې دوی په دې خاوره باندې د دغې خاورې د وسایلو نه واخله ولسونو پره هر یو څومره چې سورس و mineral resources دي هغه ټول یوز کول په خاطر د دې چې دوی خپل ساتي. خو همدغه پښتون ژغورنې غورځنګ و چې عملا یې د دغه خلاف مبارزه وکړه یا په هر ګوټ کې که سیالکوټ یې دی غواړي چې پښتون استعمال کړه ټول پوره لښکرې ورته راووتلې ټوپکې به خستې وې چې در سره ځو بیا یې د دوی ورته حرکتونه صلاحیتونه وینې او سرونه دفاع خپل ملت دپاره شول خپل افغانیت دپاره ژبې په نورو ژبو بدلولې خو البته وګورئ چې 2000 مخکې همدغه زموږ وطن کې بالخصوص په کوز هغه شاعرانو به هم په دې سوشل میډیا خپل شعرونه په من انګلیش کې چې پښتو کې خو دومره شوله او په دې باندې کو کله هم ته خپل ژبه زیاته کړله دا دې پخه کړله نو هغه هر څوک چې د دې تعلق لري هغې سره ستقرارب یو یا بدتر راغی ورسره همدغه څه وو چې تا جوړول چې تا بنیادونه پاخه شي هر هغه عمارت هر هغه ځای هر هغه بلډینګ چې هغه پاخه بنیادونه ولري هغه زیات هغه هومره پوخ وي هغه بیا په کې هغه بیا په ډېرو ځایونو ولاړ وي دلته د ملت هغه بنیادونه چې هغه خوړل شوي وو هغه کمزوري کړي شوي وو د افغان امارت هغه بنیاد وړول شول د دې په خاطر چې دغه تحریک دغه تنظیم دغه یو مرام لرل مقصد لرلو مرام څه شی و مرام دا و چې دا خپله خاوره خپلواکه کړو د زورواکۍ او د خپلواکۍ نه یې وساتو دغه مرام و د دغې مرام دپاره د دښمن چې څومره منصوبې وې د هغې په انټي د هغو په خلاف باندې زموږ منصوب کار روان کړو د هغې دپاره یو سفر شروع شو هم دا څلورو کالو نیکونه باباګان هر یو چې عقل ویلی شي هغې د دغې ټولو شخصیت لپاره ژوند تېر کړی دی ساورنټي چې کومه هغه ټول یو جغرافیا یو وطن صورت کې هغو دپاره کار کړی دی دا تاریخ دی دا زموږ د تاریخ ویاړ دی زموږ د تاریخ بل څه ویاړ دی همدغه یو ویاړ دی او دا د دنیا د هر کام همدغه ویاړ وي هم د دغې په خاطر چې موږ تاریخي ویاړونه هم تاریخي اقدارونه هم د خپل وطن او د خپل ملت پیژندګلي آیډنټیټي هم د وطن پلس د ریسورسز د تحفظ هم د خپل وطن د واک چې څنګه د نورو په لاس کې مبارزه مرام خاوره خپل وطن د خاطر باندې د دې عظیم مقصد څنګه سفر شروع کړ منو دا سفر
وو. ولې آسان ځکه نه شو وکړه په سرو غرمو کې، په بارانونو کې، په واورو کې، په سیلیو کې، په ګردونو کې، په فایرینګ کې، په هر لحاظ سره مبارزه په مخ یوړه. ما ته هغه ورځ کېږي چې په کله سوا او هر طرف تاسې کوي یو بل مو نه سره لیدل او هر طرف دغه پاکستان دا منافق فورسز ولاړ وو، فایټینګونه یې کول. د دغې په منځ کې ملګري موږ ټول موجود وو. وطن د خاورې سره د تعلق، د خپل ملت تاریخ سره تعلق هم دي او راتلونکي د پاک څخه کولی شو. د دغه روانه واده ما لیدل چې په خیبر کې کله دغې ظالم او جابر، سالم جابر په معنا د پیاوړي انسان دی نه دی، ظالم جابر دی په معنا د یو کمزوري انسان. ولې هر هغه څوک چې وي کمزوری خو لږ طاقت غوندې ضرور کېږي چې د کولو مخکې چې خیبر د جرګې ونیولو هر ګولې ورېږي یو قدم چې دا د پي ټي ایم ورکړو پر شا یې واخیستل. هم چې کله په خاوره باندې هر لحاظ موږ د موسمونو نه راواخله جبر هر وخت او په دې لاره کې چې هر څومره قربانۍ دغه ناست ملګري چې دلته ناست دي وپره چې ټولو سرونه ځي دا به لاړ شي، موږ به نه وارخطا شو، نه به مو ټیټ وي، نه به مو خپلمانه شو په خپله مبارزه باندې. همدغسې ګیلمن شهید دغه مبارزه کوله. هماغه ارمانونه چې تاسو یې په زړونو کې لرئ، ستاسو سپینګیرو باباګانو په زړونو کې لرل، څنګه ملت خاوره بیرته خپلواکه کړم او د خپلو ولسونه نور د دغې نه، نور د دغې قبضې نه او نور د فقیرو نه خلاص شي. همدغه ارمان چې د تاریخ نه د دغې سر ته رسولو، دغه ارمان، دغه مرام چې تاریخ نه دلته پښتنو ډېر عمرونه ورته هغې ټولې مبارزې منطقیان هم لپاره په دغې خاطر باندې دغو ملګرو هم ګیلمن شهید سرود قربان کړ. د هغې تلین یوازې په دې شکل کې موږ نه لمانځو چې موږ لمانځو یاد، البته هغه تلین ورسره د وفادارۍ تجدید. موږ به خپله وفاداري بېرته بیا له سره کوو چې ګیلمنه هغه ارمان، ګیلمنه هغه فکر، ګیلمنه هغه نظریه، هغه مبارزه، هغه مزاحمت، هغه تنظیم، هغه تحریک چې تا خوښ کړی و موږ او تاسو خو ما هم هغه خوښ کړی و، هغه لار کې سر قربان کړی زه هم لارې نه، د نظریې نه، د تحریک نه مزاحمت دا د وفادارۍ د تجدید وروسته چې باید موږ د خپلو ملګرو سره د خپلو شهیدانو سره وفادارۍ تجدید وکړو. ګیلمن شهید یو باصلاحیته انسان و، یو عام انسان نه و چې موږ وایو چې که د ژوند لاره ځنه ورکه وه، نه پاګل و، نه داسې وه چې پوهه یې نه لرله، لرله یې خو یو پوهه هغه ده چې ځان د جوړونې یو د ملتونو د جوړونې باید د آخري شهید وي. یوه کیسه ده که شهادتونه ورکېږي د غیرت او د مبارزې په بنیاد کېږي، که څوک وایي دا د نه کېږي نو کومه لار یې دا ده ټول کام سرنډر شي، تسلیم شي، د پنجابي مخکې بس خپل سرونه ټیټ کړي. آیا دا چې ټول ملت د مرګ سره مخ کېږي، دا چې ټول ملت ژوندون د دوی کلتور، په ژوندون د دوی پهچان ایډنټیټي، په ژوندون د خاورې سودا وشي، ژوندون د دوی د وسایلو سودا وشي، ایډنټیټي سودا وشي، هغه به قابل قبول لاره وي که نه مبارزه کوو هر څومره کشي هر څومره باید ملګري
ډېر کار وکړي. زموږ د ملګرو یوازینۍ ډېر وبخئ زموږ د خلکو اوس یو سایکي دا هم جوړه شوې چې په تنظیم کې به وي دا کار داسې ولې نه وشو دا کار داسې یعنې په بل تنقید کول دا یوازې کار شماري. هم د دې وطن یو وګړی باید ته هم د خپلې کار وکړي. د خپل باندې کې اکثر هغه خلک ډېر کوي چې خپل کار نشي کولی نه کوي. نو زه دا وایم چې باید خپل زه بیا بل ځانونه ذمهوار په دې صفت چې ډېر کار به زه کوم ذمهواري واخلئ په هر فیلډ کې کار وکړو. دا تنظیم تاسو قوي کولی شي. شته دی که څوک وایي که د دغې تنظیم او تحریک سره به هغه څوک او هغه څوک کومک کوي اول خو یې کوي نه او که چا کومک کوو تا نه به غلام جوړوي بیا به یې کوي. موږ ته غلامي قبوله نه ده د هېچا. موږ په خپلو سرونو د خپلو ولسونو د خلکو په صلاحیتونو په محنتونو په مرستو باندې مخبوط غواړو. خاطر به تنظیم او خپلو شهیدانو قانونو فکرونو سره ولاړ وي. هیله ده زموږ د یقینا په دې دنیا کې چې سختو جابرانو مخته مونږ د رسولو خدای سره مو خپلو ولسونو چې زموږ ولسونه په شکل او په یو صورت کې پورته طاقت ته پورته زموږ هېڅ طاقت او زور نشته دی. تاسو زه تاسو ته آباد لري ستاسو نه ملګرو یو ځل بیا یو مننه چې دغه وختونه یعنې دغه شعارونه چې ډېر مصروف وکړل کې راټول شوي یئ واقعا د خپل ملت د خپل خاورې خلک ستایئ هغه خلک یاد لرئ خاطرې قربانۍ ورکړي دي. دا فکر هم روحانیت قرباني ده که هره ورځ نه وي نن خو درنه هیله لرو آباد اوسئ. ډېره مننه ماشاءالله دې اجونه درکې خوشحال دي بس موږ ته مورال راکوئ الله دې اجونه درکې. ډېره مننه ډیره زیاته مننه له دروند مشر ښاغلي منظور پښتین صاحب څخه هر اړخیزې ویناوې څخه له هغه هدایاتو څخه له هغو مشورو څخه له هغو تازه معلوماتو څخه چې تاسو ټول ته یې راکړله او هغه لاره یې وښودله چې مثلا